څنګه یو اغیزناک کس واوسو. ځینې انسانان دې نړۍ ته ذاتي مستعد راغلي چې له نورو توپیر لري. خو پام چې په دې خبرې غلط نشئ. هر څومره چې یو څوک ذاتي هوښیار او لایق وي بیا هم په خپلو وړتیاو باید کار وکړي. موږ ټول باید د خپلو وړتیاو په پیاوړي کولو کار وکړو ترڅو اغیزناک شخصیت ولرو. په همدې ویډیو کې ځینې هغه ټکي در سره شریکو چې د شخصیت په اغیزمنولو کې مرستندوی ثابتېدلی شي. لومړی د پریکړې نیونې مهارت مو په خپله پیاوړی کړئ. د پریکړې نیونې مهارت یو مهم مدیریتي مهارت دی. له خپلې کورنۍ سره له چلند نیولې تر کاري ځایه او آن د لویو بودیجوي مسایلو او ستاسو د ژوند تر ستراتیژیکو موخو پورې باید داسې پریکړې وکړئ چې د ژوند نورې نوې لارې درته پرانستل شي. دغه مهارت داسې نه ده چې انسانان یې له هغې بلې نړۍ ځان سره راوړي، بلکې دا مهارت د زده کړې وړ دی. هر څه چې ګورئ وی ارزوئ او خپلې کمزورې اړیکې وګورئ. آیا کوم تعصبات په لاشعوري ډول ځان سره لرئ؟ څه شی تاسو ځوروي چې نشئ کولی خپله ځان کنټرول کړئ؟ تر دې ارزونو وروسته به په پوره ډاډ سره پریکړې وکړئ او نور توکل په خدای وکړئ. دویم، قوي استدلال وړاندې کړئ. کېدای شي چې تاسو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یا بل مهم کوم ځای کې ونه اوسئ چې له خپلو طرحو او فکرونو ښه دفاع وکړئ، خو هره شیبه او هر ډول خبرو پر مهال تاسو اړتیا لرئ چې قانع کوونکی او جامع استدلال وړاندې کړئ. د قوي استدلال کولو مهارت د خبرو په ځانګړي ډول لویو او مهمو غونډو پر مهال ډیر ګټور دی. استدلال سخت کار نه دی. هغه څه چې تاسو په خپله د یوې موضوع په اړه قانع کوي همغه دلایل نورو ته هم وړاندې کړئ. دریم، کیسه کوونکی واوسئ. کیسې کول د هر چا کار نه دی او نه هم څوک دا وړتیا لري چې نورو ته مسایل بیان کړي، خو هغه کیسې نه چې اضافي او بې مورده وي. کیسې باید د ځانګړو موخو لپاره وشي ترڅو خلکو ته یې ګټه ورسیږي او بیخي نادرې وي. په کیسو کې شمیرې او دقیقې نیټې ښودل ډېر اړین دي. د خلکو پام وراوړي. دغه راز په کیسو کې خپل احساسات شریکول هم پر خلکو اغیز کوي. هر موضوع که غواړئ چې له چا سره یې شریکه کړئ لومړی پر خپل ځان پې پوه کړئ او بیا یې لکه د روانو کیسو غوندې نورو سره شریک کړئ. څلورم، د ښه بیان وړتیا خپله کړئ. هغوی زموږ په وړاندې ښه اغیزناک شخصیت لري چې د خبرو او فن بیان قوي لري. دا ډول اشخاص د خلکو په ذهن کې ځای نیسي او نورو ځایونو کې هم بیا یادوي چې پلانکی ډېرې واضحې خبرې کوي. دا کار اسانه دی، فقط لږ تمرین غواړي چې د بیان فن مو قوي سي. په دې برخه کې مطالعه ډېر اړینه ده چې په ژبه مو هر ډول کلمې ولوستل شي او په ذهن کې مو هم کینی. پنځم، له روانو حالاتو تیز درک وکړئ. روان حالات ستاسو له ژوند سره مستقیما اړیکه لري. که یې په اړه مهم او تیز درک ولرئ خلک فکر کوي چې له هر څه په سم ډول آګاه یاست. له همدې امله په هغوی ژر تاثیر هم کوئ. موجوده حقیقتونو ته پام وکړئ. څه روان دي، سیاست په کوم لوري دی او د هیواد اقتصادي وضعیت په کوم حالت کې دی. په دې هر څه ځان پوه کړئ. د روانو حالاتو په اړه خپل درک له نږدې ملګرو او کورنۍ سره شریک کړئ. که کوم وخت کومه مسله درته پیچلې وه له نورو شنونکو یې وپوښتئ چې په اړه یې د هغوی خپل نظر درکړي او بیا تمرکز پرې وکړئ.